درنو لیدونکو السلام علیکم. نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې لپاره ځینې شرایط وټاکل. نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره د اساسي شرطونو په توګه افغان نجونو ته د زده کړو اجازه، میرمنو ته په اداراتو کې فعاله کاري ونډه، ټول شموله حکومت او بشري حقونو ته پاملرنه وضع کړي. ترکیه هم پورتني شرایط ټاکلي دي. تقریبا د ټولې نړۍ همدا شرطونه دي. یعنی معنا دا چې د طالبانو حکومت سره د نړیوالو اړیکې پریمانه مرستې همدې څلورو ټکو پورې منحصر او مشروط دي. دا خو باید طالبان د نړیوالو له غوښتنې پرته هم د افغانانو د اساسي حقونو په توګه ورکړي. مقصد دا فرصت باید ضایع نشي. نړۍ فقط د خپلو مرستو لپاره دا پلمې په توګه نیولې ده. که زه مهم او باصلاحیته طالب چارواکی وای، سمدستي مې ورسره دا شرطونه منل، یا یې مشاور وای ورته مې ویلي چې نه پکې مه کوئ. بل خوا ایټالیا وای د افغانستان کنګل شوی بودیجه باید آزاده کړی شي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر لوجي ډیو د G20 هیوادونو تر غونډې وروسته ویلي چې د طالبانو په ډله کې د 18 هغو کسانو موجودیت ته په کتو چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي، د اوس لپاره د دغې ډلې د حکومت رسمیت پیژندل ناممکن دی. هغه زیاته کړې چې د افغانستان نوی حکومت باید د ښځو حقونو او د بشر نورو بنسټیزو حقونو ته پوره درناوی وکړي او وروسته له هغه ممکن په رسمیت وپیژندل شي. ډیو مایو ټینګار کړی دی چې د افغانستان کنګل شوی بودیجه په افغانانو پورې اړه لري او له اقتصادي بحرانه د افغانانو د ایستلو لپاره پکار ده چې دا پیسې ازادې شي او بیرته افغانستان ته وګرځول شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب مترفع لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.